السلام علیکم ملګرو که غواړئ سریګر سریال نورې برخې هم درته نشر کړم نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ زه تاسو ته بله خپرونه نشر کړم نو په کمنټ کې خامخا راته ولیکئ چې ما ته دا خپرونه نشر کړه. اوس به موضوع حل کړه. څه دې حل کړل؟ تېر ځل مې خپله بختوره نیکټایي نه وه په غاړه کړې، ځکه داسې وشوه. زما کسانو راته راوړه، ژوندي دې وي. یعنې هر څه حل شول؟ ټول ارامه اوسئ. حالا خبرې مو بس کوي چې باید زر لاړ شو. کایا ساتونکي ته غږ وکړه. سمه ده. سمه به هرومرو د جشن نیولو چمتووالی نیولی وي. موږ چمتو یو. هغه خو هیڅ هم څښاک نه پېژني، ډېر بد ذوقه سړی دی، تل بې خونده څښاک راوړي. زموږ لپاره یې دومره لویه ښېګڼه وکړه، هغه نه داسې مننه کوي. هغه سړی زموږ لپاره شپه او ورځ کار کوي. ستاسو د بېرته راتګ کار څنګه شو څارنوال صاحب؟ که لږ څه نور هم ناوخته کېده څارنوال کمال به زما د لاسه ښه وهل وخوري، خبر اوسې. د څارنوال کمال په اړه خبرې ښې روانې دي. مشاور صاحب سره مې خبرې وکړې، ویې ویل لږ صبر وکړئ. هر څه چې خیر وي. عاقف مې محکمې ته وپېژانده، نن به محکمه شي. ما واورېدل چې ځینې نور کسان هم نن محکمه کېږي. ښاغلی کماله، څه دې اورېدلي؟ پیسا ګردی د زنداني کېدو په حکم نیوکه کړې ده، نن یو ځل بیا محکمې ته ځي. نو دا خو یو حقوقي دولت دی، هر انسان د نیوکې حق لري. د نن ورځې د محکمې قاضي په اړه موږ ډېر ښه پوهېږو چې څه ډول سړی دی. غواړئ څه ووایئ؟ ها، یو ځل پخوا یې همداسې یو مجرم کس ډېر په اسانۍ سره له زندانه راویستلی و. موږ یې ډېر ښه پوه کړي وو. هغه زما ستونزه نه ده، ما خو ثبوتونه محکمې ته وړاندې کړي وه. امر صاحب ثابت رور، ارامه اوسه. په ثابت څه شوي؟ ارامه اوسه. پوه شه، هغه محکمه کې شاهدي ورکولو ته هم چمتو دی. محکمه کې؟ خو څنګه به راشي؟ هغه خو نشي راتلی، خو تاسې ورته یو کار وکړئ که نه امر صاحب؟ سمه ده، خو زه ولې عاقف سره دا ښېګڼه وکړم؟ امر صاحب هغه دا کار نه دی کړی. عاقف څارګر دې کار کې هېڅ ملامت نه دی. ثابت رور په خپله خوله وایي، نور نه څه غواړئ؟ ها، دا کار امکان نه لري، داسې نشي کېدلی. ټپي کس څنګه شاهدي ورکوي؟ یو ځل مخکې ښاغلي حاضرول د ویډیویي کنفرانس له لارې محکمې ته اظهارات ورکړي وو. اوس به څنګه نه کېږي؟ ولې به نه کېږي څارنوال صاحب؟ البته چې کېږي، البته چې کېږي. یعنې ثابت رور به په ژوندۍ بڼه خبرې وکړي. هو والله ډېر ښه کار دی، ډېر ښه. تر اوسه مې نه دي ویلي چې دا کار کېږي. د جنجال لپاره پلمه نه لرئ، قانون دې برخه کې ښکاره دی. بله. سلام، زه یم کمال. وایه کماله. خور یوه ستونزه رامنځته شوه. په روغتون کې د رضا ورور په هوښ راغلی، د عاقف په ګټه شاهدي ورکوي. که عاقف زندان ته لاړ نه شي، له ټولو لومړی به د ارزو شا ونیسي، باید ازاد نه شي. ښه نو څه وکړو؟ ته اندېښنه مه کوه، زه ثابت ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورلېږم کماله، او د هغه غږ بندوم. د هغه ځای درته معلوم دی؟ زه یې پیدا کوم بیا خبر درکوم. په تمه یم. چمتو یې؟ ها، چمتو یې څارنوال صاحب. راځئ چې ځو حاله. امر صاحب، زمونه غوښته یم. د محکمې لخوا اجازه راکړل شوه، له ثابت سره د ویډیو اړیکې له لارې خبرې کوو. دا کار کولی شي؟ البته کولی شم امر صاحب. سمه ده. زه به هماته افسر لاړ شم. اندېښنه مه کوئ څارګر صاحب، ژغورل کېږي. ثابت څنګه دی؟ ها، ښه دی ښه دی، هغه پوه ښاغلی څارګر صاحب. موږ به مو په اجازه لاړ شو. راځه کله، راځه. راځئ. راځه. مهرباني وکړئ اغلې. ها، دا انځورونه واخله، همدا اوس یې زر ښاغلي ثابت ته ویسه. سمه ده اغلې.
طريقة خط طريقة هل تركها موږ په نه حق نیولي دا ځل زه ډاډه یم چې عدالت به په سم ډول پلی شي دی به ووینئ هغوی به هم په دې پوه شي چې موږ نه حقه بندي کړي یو عدالت به هرومرو پلی شي ټول خلک به پوه شي چې موږ بې ګناه یو عدالت به پلی شي زه تاسې سره ژمنه کوم موږ په نه حقه نیولي یو عدالت به پلی شي وروسته له هغه به ستاسې ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړم بیا یې هم تکراروم موږ یې نه حقه نیولي یو خیرات د امر صاحب دوی دلته څه کوي هو داسې خو نه ده چې دا وایي تیزه مخته ځي د زنداني کېدو په حکم یې نیوکه کړې ده بیا به کوم نوی پلان لري تاسې هم دلته ما سره ځان بوخت کړئ که دوی خلاص شي او زندان ته لاړم شم هېڅ به حیران نه شم امر صاحب د هغه کسانو په ضد ډېر ثبوتونه هم شته هغوی نور نشي راوتلی اتفاق که څه هم ستا کار سخت دی دننه به ټول یو ځای سره ساتېري کوو تا ما سره ژمنه کړې وه چې دا ځل زندان نه نشي وتلی صبر وکړه ولې به راوځي وروستۍ خبره قاضي صاحب کوي سمه ده خدای دې وکړي همداسې وشي راځه د هغې څېرې ته وګوره ښاغلیه څومره ښه ښکاري څومره ښایسته شوی دی سلام پخوانی ملګریه تا ته هم زندان کې به تمه وي بخښنه غواړم زه له مړو سره خبرې نه کوم نور نو ته یو مړ سړی یې کله کله به دې لیدو ته درځم زه هم خو قبر ته دی ښاغلیه د مجرم سره تاسې ولې خبرې کوئ ما ته وګوره ژبه به دې پرې کړم ارامه اوسه کمعقله توبه دلته څه خبره ده کړی کلک ونیسئ چې څوک ونه خوري راځه کفه مخکې شه زما له موکل نه لرې اوسئ ګواښ په قانون کې جرم ګڼل کېږي پوهېږې که نه داسې ده د ماشومانو تښتوونکو لپاره دولت کې کوم حکم شته هغه جرم نه دی هیله کوم چټیات مه وایه دا چې ګواښ هم جرم دی په دې به اغلې ارزو ډېره ښه پوهېږي همداسې نه ده اغلې ارزو زه وینم چې له موکلینو سره مو ستونزې کمې شوې دي بیا به له تاسې سره وګورم اغلې ارزو وبګورو نجیبه مره راځئ عامر صاحب دا جلۍ ډېره دروغجنه ده همدا لاین چې کمپیوټر ته ونښلوم هر څه چمتو کېږي وینښلوه کله وروره وینښلوه ماشاءالله ماشاءالله سر ته یې وګوره ډېر تکړه دی ډېر بیخي دا تم په څېر دی زه به یو ځل بیا کنټرول کړم کنټرول یې کړه ښه یې وګوره چې کومه ستونزه پیدا نه کړي او دا اړیکه تا پورې تړاو لري هله نو ځان تکړه کړه زر کوه ما صاحب غلی شه غلی شه سمه ده غلی شوم سمه ده څه چمتو دي زما موکلینو نه د هغوی حق اخیستل شوی دی قاضي صاحب او په بې ځایه تورونو تورن شوي دي په ټولنه کې دوی دروند ځای لري او د تېښتې هېڅ امکان یې نشته له تاسې غواړم چې زما موکلین خوشي کړي قاضي صاحب قاضي صاحب موږ ستاسې محکمې د سلګونه پاڼې سندونه او ثبوتونه وړاندې کړي دغه وکیلې دا غوښتنه په ښکاره ډول غیر قانوني ده او هېڅ قانوني بڼه نه لري ته څوک یې زه د دې دعوا څارنوال یم یعنې څارنوال یې وم پخوانی څارنوال دی قاضي صاحب او باید دا هم ووایم چې د بدو کړنو له امله له دندې ګوښه شوی دلته راتګ یې هم بې ځایه دی د حقوق په توګه باید پوه شئ چې محکمه کې داسې لاسوهنه ونه شي ښاغلیه تاسې د باندې لاړ شئ محکمه پیل شوه تاسې چمتو یې ښاغلیه
لږ وروسته به محکمې سره واصل شو. چمتو یم. وسله ستا ده؟ نه قاضي صاحب. خو په وسلې ستا د ګوتو نښې پیدا شوي. زه هیڅ معلومات نه لرم قاضي صاحب. د ټپي اسهارات اخیستل شوي؟ هغه نوې مراقبت برخه نه راوتله. چمتو ده چې د ویډیو کنفرانس له لارې شاهدي ورکړي. سمه ده، که چمتو وي پایلې کوي. مهرباني کوټه باید پاکه کړم. وروسته به یې پاکه کې، اوس دننه بوخت دی. دومره ډېر وخت نه نیسي. مخکې له دې چې نوکري مې خلاصه شي باید ویې کړم. ښه سمه ده ورځه. وروره اوس یې وخت نه دی. زه ووځه کثافات اخلم بیا ځم. زر کوه هله. یوازې ته یې باید وګورې. کله چې ووینې وبه نه غواړې چې بل څوک یې وګوري. حاله وروره حاله. زر کوه. سمه ده ځم. ثابت تورمز توران کس عاکف ګوندوزال ته مخامخ وګورئ او ووایئ. چا چې په تاسې ډز کړی و هغه کس همدا و؟ که ته نه غواړې د خپلې خور آرزو د انځورونه سبا په انټرنټ کې وګورې نو غلی شه. ښاغلی ثابته زما غږ اورې؟ که نه غواړې ویې وینې نو غلی شه. ښاغلی ثابته زما غږ اورې؟ تاسې نه پوښتنه کوم. دا ښاغلی پېژنئ؟ اړیکه کې ښاغلی ثابته؟ اړیکه بیخي ښه ده. په ښکاره ډول مو غږ راځي. بیا درنه پوښتنه کوم. په تاسې باندې عاکف ګوندوزال ډز کړی و که نه؟ ښاغلی ثابته خپله پوښتنه بیا تکراروم. ثابته وروره ځواب ورکړه که نه هغوی تا ته په تمه دي. وګوره ښاغلی ثابته خپله پوښتنه بیا تکراروم. په تاسې باندې عاکف ګوندوزال ډز کړی و که نه؟ ځواب راکوئ که کمره بنده کړو. قاضي صاحب چا چې په ما ډزې وکړې ډېر شکر. عاکف ګوندوز آلت دی. څه؟ دا ته څه وایي ثابته؟ څه چټیات وایي؟ عاکف ګوندوزال ته تغلی شه. حالت خو پوه نه شوم که نه؟ تاسې عاکف ګوندوزال پیژنئ؟ یعنې چا چې په تاسې ډز کړی و هغه؟ عاکف ګوندوز آلت دی. ته ډاډه یې چې هغه عاکف ګوندوزال پوه؟ ډاډه یم. پرېکړه وشوه. محکمې چې د شاهدانو خبرې یې واورېدې، پرېکړه یې وکړه چې تر بلې محکمې پورې عاکف ګوندوزال تر نظارت لاندې ونیول شي. پرېکړه وشوه. د ترکیې د جزا قانون مادو ته په کتو سره او دا چې دا کسان د تېښتې او چېرته تللو احتمال هم نه لري، پرېکړه وشوه چې تر بلې محکمې پورې خوشي کړی شي. همدا عدالت دی. ژوندی دې وي د ترکیې عدالت. تاریخ به ستاسې په څېر قاضي هېڅکله هم هېر نه کړي. تاسې ته ژمنه درکوم مجسمه به مو زه په خپلو لاسونو جوړه کړم. آفرین آفرین. وروره څه دې وکړل؟ ولې دې داسې وویل؟ څه شوي په تا څه شوي؟ تا خو عاکف څارګر صاحب خرڅ که. څنګه داسې کار کولی شي؟ خوله دې بنده که خیري. ورک شه. ځه ورک شه. له دې ځایه ورک شه. ووځئ.
کارونه خو سرچپه شول. څنګه حیران پاتې شو؟ نور به زه ستا لیدو ته راځم. اندېښنه مه کوه، راتلو په وخت کې به ځینې جامې هم درته راوړم. دا نن هم زموږ ملګري شته، در سره مرسته به وکړي. دوی ټول وژنه. آرام اوسه. ملګري غلی شه. خوشې مه کوئ. آرام اوسه. خوشې مه کوئ. دوی وژنه. ملګري هیله کوم آرام اوسه. سره به حساب یې وکړه. خوشې مه کوئ. تاسې هم له دې ځای باندې اوسئ. هلئ زما لاسونه ستاسې په غاړه کې دي، دا مه هېروئ. د لویې محکمې پرېکړې ته درناوی نه لري. وګوره موږ خوشي شو، عدالت پلی شو. نجیبه د دې ملت لاسونه هم ستاسو په غاړه کې. د ملت وجدان سره ستاسې په هکله اړینه پرېکړه شوې ده. دا ستاسو وروستی سلګۍ ده. عامر صاحب هسې هم زندان ته ځم. پرېږده چې دوی ووژنم. زندان ته تګ خو به مې بې ځایه نه شي. سمه ده، ورځئ. ښاغلیه تاسو څه ویل نه غواړئ؟ ویلي وه چې عدالت به آخر خپل ځای ونیسي. عدالت پلی شو. هسې هم ډاډه وم چې دا کار به داسې کېږي. شکر دی چې اوس هم په دې هېواد کې ځوان مرده، حقوق پوهه، هېواد پاله قاضیان شته دي. ملګرو، په لومړي سر کې مې تاسې ته ویلي وه زموږ نیول یوه ډېره غلطه پرېکړه وه. د لیدو په هیله. څنګه مو چې ولي خدای په امان. الله موږ ټول خوشي شو. هیله کوم پرې مه ږدئ. لرې شه، لرې شه. دې ځای ته وګوره عامر صاحب، دې نندارې ته وګوره. ما خپله ټوله هڅه وکړه، سر مې لوړ دی او وجدان ته مې ملامت نه یم. هغه ژمنه مې را په یاد شوه عامر صاحب چې ما سره دې کړې وه. ما خپله ژمنه سر ته ورسوله. که زړه دې په تنګ شو ماته زنګ ووهه. حرکت وکړه. اوس دې زه درکړم عامر صاحب. پوه شوه چې ما څه ویل. د سړي سرغړونه کړې، عدالت نه مني او قانون نه سرغړونه کوي. که څه نه وای دوی ټول به مې وژلي وو عامر صاحب. ته خو څه نشې کولی. لږ تر لږه زما مخه خو مې نیسه که نه عامر صاحب؟ بس که نو ملګريه، حد نه دې تېرې کې. پرېږده چې خبرې وکړي، پرېږده چې زړه تش کړي. نور به څوکونه لري چې ورسره خبرې وکړي. اوس چې عدالت نشته، بیا نو عکف خو شته. ته څه وایه کفا؟ شاته لاړ شئ، شاته لاړ شئ، که نه نو نجیب عامر به مړ شي. شاته لاړ شئ. ملګريه، دا څه لیونتوب ده؟ قسم کوم چې وژنه مې جدي یم. لیونتوب مه کوه کفا، وسله دې لرې کړه. وسله وغورځوه څرګر صاحب. څه کوې خپل ځان ووژنې ملګريه؟ څه کوې څرګر صاحب؟ عامر صاحب خوشي کړه. ډېر خوشي کوم. هلئ ډادې وکئ، هلئ عدالت به مو ووینو. څه ته په تمه یئ؟ ډادې وکئ، څه ته ګورئ؟ نور نو بس که ملګريه، وګوره په دې سر به دې په مرمۍ وولم. امر مې خوشې کړه. کفا آرامه شه، پوهېږم په غوسه یې. هرې خوا ته خبریالان ولري. خبره ډېره مه لویه به، خو داسې یوه لومه کې به ولوېږي چې بیا به دې زه هم نشم ژغورلی. بخښنه غواړم، ما پرېکړه کړې تر څو چې پیساګور خبر ته ونه لېږم زه زندان ته نه ځم. هلئ شاته لاړ شئ، زر کوئ، هلئ زر کوئ. اخرئ اخرئ، زما ملګرو له بورسانه رالیږلي دي. زمرایه مېرمن آرزو هم موږ ته په تمه ده، هغه هم راواخله. ممدوحه، تاسې ارام اوسئ. زه یې حرم، تاسې لاسوهنه مه کوئ. څرنګواس صاحب هملته ودرېږه. ډېره لویه تېروتنه کوې. تېروتنه تاسې کوئ څرنګواس صاحب. زه هغه کار کوم چې باید ویې کوم. زندان ته نه ځم. دې حالت ته دې وګوره. تا سره د حالت ښه نه ښکاري. داسې کس سره دا کار کوې چې د ورور په څېر دی تا سره مینه لري.
نجیب عمر تا سره څومره ښېګڼې کړي اوس دې د هغه سره د وسله نیولې او داسې ترې مننه کوې. تاسې خو پوهېږئ چې زما تېروتنه له نجیب عامر سره نه ده. زما ستونزه بې عدالتي ده او نجیب عامر سره له دې ځایه ځم. ژمنه درکوم چې ده ته به زیان رسېږي. که کوم غلط کار وکړئ هېڅ رحم نه کوم او هر څوک چې وي وژنم یې. هوښیارې جلۍ په دې کار کې هم بریالی شوې. آفرین دې پتاوي. آخر بیا هم آزاد شو. خو که ووایم یوه شېبه وارخطا نه شوم دروغ به وي. زه ډاډه وم چې ازادېږو. هېڅ وارخطا نه شوم. البته نو ځکه د نظارت خانې له دروازې نه ځان کلک نیولی و او نه دې غوښتل دننه لاړ شي. خواشینه یم. هغه یوازې یوه ننداره وه حضروله. پوه شوې؟ ښاغلیه اوس خو آزاد شو څه به وکړو؟ د لوی انجمن سره ګورم او په بیړه باید د نوي پلانونو په اړه خبرې وکړم. وګورو چې هغوی څه ویل لري ملګرو او ټول معلومات به سره شریک کړو. اوس شاته لاړ شئ. هلئ وایم شاته لاړ شئ. مخکې شه امر صاحب. او زما خدایه دا نو څه دی؟ د ټولو د ډلو د پام وړ د امنیت امر نجیب المظلم ته نیول شوی. د عدلې شاوخوا ټولو ډلو ته خبر ورکول کېږي. د سیمې نه د وتلو ټولې لارې وتړئ. که اړتیا شوه تلاشي پیل کړئ. حالا نیازي حالات سرعت ورکړه. عامر صاحب موبایل دې راکړه. داسې راته مه ګوره موبایل دې راکړه. که پام دې وي ځان دې بیخي ورک کړی که په ښه ده ورځپاڼه کې به اعلان ورکړو عامر صاحب. وبه وایم چې ما ځان ورکړی او معذر پیدا کړي. هرومرو به مې یو کس پیدا کړي. حالا موټر تیز کړه چې هغه خلک پیدا کړو. هغه ما ته راکړه. مې ګوره وروره دا خو د روز انځورونه دي. خیري ما سره مرسته وکړه. سمه ده صبر وکړه. ته خو کوې که نه کومه ستونزه به نه لرې. خیري خیري وروره ودرېږه څه کوې. خوښه مې که ما څه کړي دي. دا انځورونه دې هېڅ لیدلي دي. باید هېر یې کړې. هېڅ چا ته یې به نه وایې. نه کفته نه هم کوم بل چا ته. پوه شوې؟ پوه شوم وروره پوه شوم. خیر دی مه خوشېږه. ژمنه وکړه خیري. د خپل شرف او ناموس په سره ته قسم وکړه. ژمنه کوم وروره هر څه چې ته غواړې هماغسې کوم. ما هېڅ هم نه دي لیدلي او په هېڅ هم نه پوهېږم. قسم کوم په هېڅ هم نه پوهېږم. وګوره که چا ته دې څه وویل بیا دې وژنم. پوه شوې؟ وروره په ارامه به دې راته دا هر څه ویلي ول څه کېدل. ها ټول خلک په ما باندې فشار راوړي. وروره ټپ دې وینه شوی. ما ته لاس مه راوړه خیري. ارامه مې پرېږده. ځه وځه. سمه ده زه به یوه نرسه راوغواړم. نرسه زه راغلم ښاغلیه. مهرباني وکړئ څه شوي؟ د ثابت رو ټپ وینه شوی. یو ځل یې وګورئ. زر کوئ ویې ګورئ.
ورنږدې شه چې په سر یې وولم امیر صاحب. هله ورنږدې شه هله. ما د کار کې مخکې له واقف یم. زه په غیر قانوني ډول څوک نه وژنم. زه قاتل نشم کېدلی. سمه له خپله پوهېږې امیر صاحب. زه په خوشحالۍ سره قاتلېږم. په اصل کې هم دا واټن زما لپاره بسنه کوي. دا یې څه کوي؟ پام کوئ، څه خبره ده؟ دا نو څه دي؟ څه خبره ده؟ څوک داس کوي؟ کوم څوک داسې کوي؟ سرونه ټیټ کړئ. هلکه ماته وسله مې راکړه. واخله. دا څه حالت دی؟ سر کوئ. څوک داسې کوي ها؟ عاقف دی. څنګه کېدی شي؟ هغه خو نیول شوی و. د ښي خواته لاړ شه، ښي خواته. هله زر کوه. نجیب هم ورسره دی، هېڅ پوه نه سمیت پوه نه شو. دا څه حالت دی؟ ته پېګاځې مه کوه، ارامه اوسه. اړتیا نشته چې عکس العمل وکړي او ځان ته جنجال جوړ کړي. ته څه کوې امیر صاحب؟ دا ته څه کوې ها؟ مرسته در سره کوم. امیر صاحب وګوره، خپل چانس دې مه ازمایه. اوس غشله کماله وتلی. ما خپله کښته یې سوځولې ده، سوځولې مې ده. دا وسله دې لرې کړه. امیر صاحب تل دا تکراري خبرې ماته مه کوه، هیله کوم. هله موټر تېز که، زر کوه. ته هېڅ نیت نه لرې چې په خبره ځان پوه کړې، همداسې ده؟ حرکت وکړه امیر صاحب، وایم حرکت وکړه. هله زر کوه، موټر روښانه کړه. ته موټر تیز کړه. هله زر کوه، نو زر کوه. هله نو زر کوي. هله زم په ډزې کوم. صبر وکړه، داسې مه کوه. موټر کې نجیب امر شته. هسې ځان ته جنجال مه جوړوه. اړتیا نشته. موټر خو زغر دی. هسې هم دې کار کې یوه ګډوډي راته ښکاري. موږ خو نوي اسد شوي یو پیکاسه. اوس چې فرصت زموږ په لاس کې دی، پرېږده چې دواړه ووژنم. پولیس هم هغوی پسې دې دا کار ونه کړي. دا موټر تیز کړه، تیز سمه ده ښاغلی، سمه ده. څه وشول، بریالی نه شوې؟ ما فکر کوه ته ښه نښان ویشتونکی یې. که غواړې هغه کسان به ونیسو او څوکیو کې به یې وتړو. غلی شه امیر صاحب، صبر مې مه ازمایه. هله امیر صاحب، هله. هلته دي، مخې ته یې ورشه، مخې ته. ډېر ښه امیر صاحب. زر کوه، زر تاو شه. ویې څاره. هله نو امیر صاحب ته څه کوي؟ څارنه لاندې موټر کمربند سیمه کې ښي خواته تاو شو. لاره وتړئ. همدا اوس لاره وتړئ. سمه ده، پوه شوم. دا اوس لاره تړو. ستاسو خواته درځي. واورئ، په موټر کې د امنیت امر بارام ته نیول شوی. پام کوئ. څه وشول؟ د ډز غږ خو بند شو. نه پوهېږم. فکر کوم چې موږ ترې ورک شو. اوس راپورته کېدلی شو. پورته شئ. ګواښ تېر شو. اوف، شکر خدایه. اوس نو هېڅ چېرته نشي تللی، تر همدې ځای وو. شاته لاړ شه، شاته لاړ شه. تا ماته را زده کړي وو، تل د وتلو یوه لاره شته که نه امیر صاحب؟ عاقفه، له موټره ښکته شه او تسلیم شه. شاوخوا دې کلا بنده شوې، هېڅ چېرته نشي تللی. تا ته وایي
اورم امر صاحب اورم. تسلیم شاه کفا. خو زما ملګری ما سم نه پیژني، زه نه تسلیمېږم. په زوره هڅه کوي چې ځان ووژني. مرګ ته ترجیح ورکوم. د نن ورځې لپاره هم دومره کار بس دی. دې لوبې ما ته هېڅ خوند رانه کړ. بس دی؟ زه خو فکر کوم چې نوی مې دا کار پیل کړی دی امر صاحب. څه وکړو؟ په ډېر سرعت سره به شوه موټرو سره له ټکره وروسته ترې تېر شو. څنګه به له دې ځای وتښتې؟ امر صاحب زما د ذهن خبره دې وکړه. ما هم همدا فکر کوم. څارګر صاحب څه وکړو؟ اوس لپاره په تمه شئ تر څو چې ما نه وي ویلي. هېڅوک دې ډز نه کوي. په خبره پوه شوئ؟ پوه شوه څارګر صاحب. ډېر پام کوئ نجیب امر ته زیان ونه رسېږي. دا عاقب څه کوي؟ ښه ویني چې شاوخوا یې کله بنده شوې. نور نو څه ته په تمه دی؟ عاقب په آرامه ځان نه تسلیموي نیازي. موږ به دلته ډېر ستړي کړي. زه په دې خبره ډاډه یم. خدای دې وکړي چې کوم لیونتوب ونه کړي. له دې نه بل کوم لوی لیونتوب پېژنې ته یې راته ووایه چې زه هم پوه شم. له هرې خوا کلابند شوی یې. موټر نه ښکته شه. تسلیم شه. ملګریا هېڅ دې ځان مه ستړی کوه. هله راځه چې ښکته شو. داسې به چېرته ځو؟ که د قبر او زندان په منځ کې راته د ټاکلو حق راکړل شي زه به قبر وټاکم امر صاحب. یعنې قبر ته ترجیح ورکوې ها؟ زما خوی هم داسې دی نو مړ به شم خو خوی به مې بدل نه شي. ښه نو څه کوئ؟ یو ځای دا کار کوو موټر مخامخ په هغوی وروله. یا هغوی لرې کېږي یا به هم موږ له دې نړۍ نه لاړ شو. لیونتوب مه کوه. زه د پولیسو په مامورینو موټر نه ورولم. په دې حالت کې ته ما یوازې پرېږدې امر صاحب. دا خو هېڅ څه کار ونه شو. ته څه کوې عاقفه؟ هله موټر ته حرکت ورکړه چې لاړ شو. له دې نه به ښه وي چې ما ووژنې. پوهېږې که تا ووژنم هېڅ معنا به ونه لري. خو که دې پولیسو نه یو څو کسه ووژل شي بیا لیونتوب مه کوه عاقفه. هغوی د پولیس مامورین دي. داسې فکر هم ونه کړي. ټول د هېواد ځوان اولادونه دي. سمه ده نو اوس به یې وګورو چې څومره زړور دي امر صاحب. هله عاقفه پام کوئ پام کوئ پام کوئ پام کوئ ډز ونه کوئ. دا خو هوایي ډزې وې. که حرکت ونه کړې دلته به په رښتیا ځینې کسان ووژل شي امر صاحب. او ته ډېر ښه پوهېږې چې زه هېڅ هم نه لرم چې له لاسه یې ورکړم. عاقفه پاس که نو موټر نه ښکته شه. که نه نو د دې کار پایله به ډېره بده وي. سمه ده خپله پوهېږې. سمه ده ارام اوسه. ډزې مه کوه. حرکت کوو. هله نو امر صاحب مه ناوخته کوه. زر کوه امر صاحب حرکت وکړه. زر کوه. هله حرکت وکړه امر صاحب. هله زر کوه. لرې شئ لرې شئ. لاره خلاصه کړئ. هلئ لرې شئ. موټر تېز کړه. نور یې تېز کړه. هله لرې شئ لرې شئ. داسې نه کوئ. لاره خوشې کړئ. ټایر پنچر شوی څارګر صاحب. څه چټ چټ وایې؟ بیخي د پخوانیو ورځو په څېر یو امر صاحب. زر کوئ لاره خلاصه کړئ. هله زر کوئ هغوی باید ونیسو. هلئ زر کوئ. زر کوئ هلئ زر کوئ. فکر کوم ترې خلاص شو که څنګه؟ هر څه چې وکړې د دوی له لاسه ځان نشي ژغورلی. پوهېږه امر صاحب زما په ستونزه هېڅ نه یې پوه شوی. زه په اصل کې زندان نه ډارېږم امر صاحب. زما ستونزه له پیکاس او پیسا ګور سره ده. هغوی چې ووژنم بیا چې هر څنګه ته غواړې هماغسې به وکړم. سمه ده. اوس نو چېرته ځو؟ نه پوهېږم. یو ارامه ځای باید پیدا کړو. باید فکر وکړو. ښه ژوه چې په خیر آزاد شوې ښاغلی عبدیسا ګوره. ژوندی اوسې ملګري. په خیر خوشې شوم. ستاسو دا ښېګڼه به هېڅکله هیره نه کړم. ما یوازې خپل مسؤلیت ترسره کړ.
تاسې موږ دلته را رسولي یو ښاغلي. زه یو عادي حقوق پوه وم، هم مو د دولت او هم مو د دعوا په ډلو کې لوی ځای ته را ورسولم او مهمه دندې مو راته وسپارلې. یعنې تاسې موږ ته نوی ژوند راکړه. ملګرو، تاسې ته دې مبارک وي. د باندې مې موټر ولیده، څه شوي؟ په موږ ډزې وشوې. یعنې څنګه؟ عاقف موږ پسې راغلی و، پوه نه شو چې څنګه دا کار وشو. هو، زه پوه شوم. د محکمې په پای کې یوه لویه پېښه شوې وه. وی وایي یو کس نجیب امیر برم ته نیولی و. یعنې هغه کس عاقف دی او همدارنګه موخه یې همدا ده چې تاسې پیدا کړي. تر څو چې هغه عاقف ونه وژنو په موږ خوب حرام دی. خدایا، دلته خو به نه وي راغلی. که اوس مو مخې ته راشي بیا څنګه وکړو؟ کایها، بیا دې لاس او پښې رپېږي. زه خو ډېر ډارېږم. موږ به لوی انجمن دومره په تمه نه کړو. پیکاسه زر تر زره د ساتونکو شمېر ډېر کا. دا چې عاقف د باندې د بم په څېر ګرځي دا د ګواښ نښه ده. راځه سمې دننه لاړ شو. لاره زو سره غواړم د یو څو موضوعګانو په اړه خبرې وکړم. تاسې لاړ شئ، زه به هم درشم. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. هغه عاقف به ما پسې هم شي که نه ښاغلیه؟ هو، اوس دې هېڅ نه پرېږدي. هغه غواړي پیساګوردي پیدا کړي. دې کار لپاره به په هر ځای برید وکړي. وګوره عاقف بیخي له کنټروله وتلی. نه پوهېږم، لکه پیکاسا پیساګور سره چې کومه ځانګړې دښمني ولري، دومره یې په ځان باندې خطر منلی او له خپل ځانه هم تېر شوی دی. پیساګور هم د هغه میرمن او هم یې د هغه پلار وواژه. اوس خبره بیخي ښکاره ده. غواړي خپل غچ ترې واخلي. په خیر راغلی ښاغلو. خیر اوسئ. ډېر خوشحاله شوم چې تاسې دلته خپلې مخې ته وینم. مننه کوم. زه او زما ټول ملګري ستاسو د مرستو له امله ډېر خوشحاله یو او ستاسو احسانمند یو. تاسې خوشحاله یئ، خو ستاسې د دې حالت له امله موږ خپل ځانګړي حقوق پوهان رسوا کړل. کلونه یې په پټه زموږ لپاره کار کاوه، خو اوس یې ستاسې له امله خپل ماسک لرې کړ او اوس باید هڅه وکړو چې د هغوی اعتبار بیرته پوخ کړو. تاسې چې په دې دعوا او وزاراتو کې بوخت وئ ډېر پرمختګونه وشول. په هر حال زه اوس چېرته لاړه شم؟ زموږ خوندي کورونو نه یوه تلنګ ووهه. هغه به درته یو مناسب کور چمتو کړي. سمه ده. هر چېرته چې لاړې ماته خبر راکړه. تا ته امانت درلېږم. ګډوډي رامنځته شي. دا ډېر ښه خبر دی، د ورځې تر ټولو ښه خبر. دا اسانه کارونه نه دي، هېر دې نه شي. داسې وسله وال عملیاتونه د هغه کس لخوا ترسره کېږي. غلې پاتې شوې وه. د دې لپاره چې هغه کسان له دې زیات زندان کې پاتې نه شي، باید زر تر زره یو وخیم حالت رامنځته کړو. پوهه شوې؟ که هر څه زموږ په خوښه مخته لاړ شي، نو ته کولی شې د یوې لویې ادارې رئیسې په توګه فکر وکړې او ورته چمتووالی ونیسې. هېڅ اندېښنه مه کوه. هغه نور د تښتېدو ځای نه لري. که موږ هېڅ هم ونه کړو، امنیت به یې ونیسي. ته نور ښکاره ځایونو کې مه ګرځه، حاله لاړه شه. سمه ده، د لیدو په هیله. د غره هوا ډېره ښکلې ده امیر صاحب، او دلته موږ څوک پیدا کولی هم نه شي. پخوا به هم خلک داسې له وسلو سره غره ته ختل، بیا به یې ستا په څېر ویل چې د غره هوا ښکلې ده. دا خو ښکاره خبره ده چې د غره هوا ښکلې ده امیر صاحب. ښه، اوس څه کوو؟ ما چېرته تړې؟ زه لاړ شم رکشه. دروازه خلاصه که ارزو. عاقفه، هېڅ چېرته هم نشي تښتېدلی. دی لیونی مه کېږه. څه وایې ته؟ ما تا ته ونه ویل چې عاقف باید پوه نه شي. هله حرکت وکړه، که نه نو په موټر کې به د ماغزه باد کړم. هله خبریالی نه شي، سر به دې پرې شي. هېڅ خبرې ته د غوږ نه نیسم. همدلته دی باجنم رسیلې.
السلام علیکم ملګرو که غواړئ ساري ګرځې او نورې برخې هم درته نشر کړم نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ زه تاسو ته بله خپرونه نشر کړم نو په کمنټ کې خامخا راته ولیکئ چې ما ته دا